تازه خبر ملګرو امرالله صالح اخر هم خپله بدماشي او زور عبدالله ته وښوده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر غني رسما فرمان صادر کړ او ریاست اجرایه یې لغوه اعلان کړ او د سپېدار ماڼۍ ټول وسایل یې باید ارګ ته انتقال شي. هغه چې عبدالله هم اعلامیه ورکړه چې دا کار به هیڅکله ونه کړي او غني ولسمشر نور نه ده، فرمان یې نه چلیږي. خو امرالله صالح لوموره یو ولسمشر غني ته وویلې چې زه په دې پوهیږم چې څنګه سپېدار ماڼۍ خالي کړم. هغه و چې ډېر سخت جنجالونه رامنځته شول او عبدالله ماوینین یې د سپېدار ماڼۍ نه شړلې وې. ملګرو راځئ چې بیا څه وشول دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح خپل دفتر په اجرایه ریاست کې جوړ کړی دی او د عبدالله ډلې کسان یې نه دي ورپرېښې. تانوې پاڼې د ارګ د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح غواړي چې خپل دفتر په اجرایه ریاست کې جوړ کړي او له همدې کبله یې نن د عبدالله د ټیم ملګری اسدالله سادتي چې د هغه دویم مرستیال هم دی سپېدار ماڼۍ ته نه دی ورپرېښی. نن سهار په یو خبر کې ویل شوي و چې ځانګړې قطعې د عبدالله دویم مرستیال اسدالله سادتي سپېدار ماڼۍ ته نه دی ورپرېښی. د دغه سرچینې په وینا چې امرالله صالح ولسمشر غني ته ویلي دي چې هغه په دې پوهیږي چې څنګه سپېدار ماڼۍ د عبدالله او د هغه له ملګرو خالي کړي او خپل دفتر پکې جوړ کړي. تانوې پاڼه همدار راز په خپل راپور کې مخکې لیکي چې عبدالله که څه هم د جنرال دوستم دفتر په صدارت ماڼۍ کې بابر فرهمند ته ورکړی دی، خو سرور دانش تېره شپه له محمد محقق سره لیدلې او هغه ته یې ویلي چې عبدالله او د هغه ټوله ډله دي د صدارت ماڼۍ د دفتر ورته په رضا تسلیم کړي. د یادولو ده چې تېره ورځ عبدالله د اجرایه ریاست څخه هغه ټولې لارې چې ارګ ته تللې وې تړلې وې، خو حکومت بیا وایي چې اجرایه ریاست نور ختم دی او د ولسمشر غني په نوي حکومت کې د تشکیل له ختمېدو سره سم باید دوی ټول کورونو ته رخصت شي. د مارچ په 9مه نیټه ولسمشر غني په ارګ کې د راتلونکي 5 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، خو بل لوري ته عبدالله په سپېدار ماڼۍ کې د ځان بللی ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ځان یې د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.